Udah kak, pasti tempat mana? Ada suruh kamu kera. Tak lah, balik ke sana, memang ada suruh kagak. Suruh muka kau, usho. Apa ke bayi usho? Na bचावे जो उसको Mobile dong. मोबाइल में बख्पल आवाज को उसको Suruh कौन muka जदीद मोबाइल हो तनो जो करे हो अस्सलामुअलैकुम उम्मीद दे چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به حجی بای د نن په یو نوی ولاګ کې تاسو ته هرکلی کو حجی بای په کې مو یار دا کس کمنټ کړی دی او زمان دای یار دا زما عادت ته تکیه کلام مې ضروري خپنه شي هنو خبر داسې ده کنه چې اوس راځم سټوډیو ته او بیگانه نه بیګار اسی زمونږ بجلی نشته کنه نو زما ایډیټینګ لکه پرونه ولاګ چره کنه هغه دی اوس مطلب هغه کیږي اوس زه ایکسپورټ کوم لکه اوس پورا شو ایډیټینګ ما اوس پورا کو د څه د وجې د بجلی د وجې نو اوس په نوې ولاګ نن شروع شو نو راځئ داسې خبره ده که نه چې په روغ بونیر کې یو مین بازار دی سواړی بازار او په هغې کې دومره زیات ټرفک وي که نه چې سړی په خپل کار پسې روزي بیا ستومانه وي نو دا خبره مې دې پورې وکړه چې مونږ تلو چکر له خړومبې راتلو سواړی بازار کې هم سکارو نیبین کې هم سکارو خو چې سواړی بازار ته روزي نو دومره ښه ټرفک و که نه چې ویلی درته نه چې موس هم مونږ لا په ټرفک کې ولاړ یو نو نه یې وي چې بس کارونه پاتې بس واپسي ده نو واپس را روان شو زه اوس په ځان له چېرته داسې ځای ته ځو چې هلته ټرفک وغیره نه وي ځان لږ چکر لګو تاسو ته به ښکلي ځای ته کو چېرته لاړو هغه به درته وښیو زمونږ سره به یې چېرته په ځای نه بھائی داسې خبره ده که نه چې جوړ ته رانږدې شو جوړ کلي ته جوړ بازار ته رښتیا کلي ته نه او روان یو له څه اوسه پورې هم څه پلینینګ نه دی کړی چې کوم ځای ته به ځو نو چې کوم ځای ته ورسېدو او مونږ کوشش کوو چې لږ لږ ښکلي ځای ته لاړ شو لږ یخ ځای ته لاړ شو نو هغه به تاسو ته هم وښایو تاله مې خو ښکلې ویډیو روانه کړې ده ښکلې ګنډېری راکړه چې وخورو چې څنګه دي اسماني مول ته راورسېدو لکه کړاکړ ته اړم شوي یو که نه دا اسماني مول دی دا ځای دې ځای ته د جمعې په ورځ ډېر خلک چکر له راځي ډېر ښکلی ځای دی هغلته اوبه را بهیږي او هغلته دا هوټل دی پکې دلته کوم ځای ته راورسېدو رمیزه سواد ته سواد ته په سواد کې دا کوم ځای دی سواد بریکوټ ښه بھائی نو راورسېدو سواد بریکوټ ته بازار دی مخې ته دی نږدې دی اوس پر دې ځای نه نور پلینینګ کوو اول لرې اوس نږدې شو که نه یاره او نن دلته دا خبره ده که نه ریشه نن الیکشن دی یاره 31 مارچ دی مونږ ته دا پته هم نه وه سواد کې الیکشن دی او دغه دی دا خلکو ټوپی موپی په سر کړي دي الله پاک دې خیر وکړي ته څوک وګټي زه وایم چې ټول خلک دې وګټي مړه خدای پاک دې څوک خفه کوي نه او هغه جو ګټي زنګ پکې خیر ټول خلک دې وګټي پرېږده وا نه کنه چې خیر پکې هم په ټولو کې خیر دی اوسه پورې بھائی خبره دا ده که نه اوسه پورې ګوره د پاکستان بجلي سمه نه شوه د 2010 نه دا خبره سټارټ ده نمل نه ودا ګیلې نه کوي مې نه مور خپل نه ودا ګیلې نه کوي نمل نه دا خبره فضل خبره دي او د خوشحالي خیا بس صحیح ده زار بس نو نه ګیله به نه کوم دا خبره چې ته په ولا کې کنه دا دار ساته پته دا خلک ولته خوشحالي راغلي دا ټینشن خبره وځه نه بس ټینشن خبره به نه کوم صحیح خوشحالي لر کوم مه ته خپل ځایونه هم د سواتو بای مور ورسېدو سوات ته سیند غاړې ته رالو دلته سیند په غاړه لږ ګرځو را ګرځو بیا به ځو ځانه مخې ته کور چېرته لاړو کور ته تلل نشته روژه چې څومره ختمه شوې نه ده روژه چې څومره شروع شوې نه ده که نه یې پورې کور ته نه ځو امیزه چوټیانې کله ختمېږي په 4 تاریخ موږ خو کور ته نن نه ځو ګورې مله کوم چا ته وایي په تیزه خبرې کوو په دې مایک کې به دومره تیز اواز نه راځي سلو اواز نه راځي زه خوشحاله یم
ها بھائی نو د سیند د غاړې نه واپس شو، اوس روان یو پیزا ګټ سایډ ته. نو کېدای شي ملم جبې غاړې ته لاړ شو، کېدای شي کالام غاړې ته لاړ شو، او پته نه لګي کېدای شي کم کم ځایونو ته به ځو. نو زموږ سره به اوسه ټول ځایونه ورته ښایم انشاءالله. سوات په علاقه کې زما یو کار خوښ دی، یو سیز مې ډېر زیات خوښ دی. دا سیز که نه چې په سوات کې دوړه نشته دی، روډونه ټول پاخه دي او بالکل پکې دوړه شته نه، نو سړی بالکل ریلیکس نه برابر. هروره داسې خبره ده چې کله ملم جبې ته ځې که نه په لار کې به یو کلی مهل درځي، ما له خو د کلي نوم نه راځي، خو دا کلی زه تاسو ته ښیم ډېر زیات ښکلی دی. رنګ رنګ مطلب رنګونه یې له ورکړي، مختلف رنګونه یې له ورکړي دي که نه، نو هغه ډېره زیاته مزه کوي. او بل دا چې په غر کې دی نو ډېر زیات هغه خوند دی، بیا نور هم زیات کړی دی. تاسو ته یې را روان شاټ کې ښیم ګوره. د ټوریزم والا دا کار هر څه هر چا چې کړی که نه، خو د کلي والا ډېر ښه سوچ و، نو ډېر زیات خوند کوي. دا وینئ تاسو. او بیا له دې ځای نه ډېر زیات زما زه په دې کیمره کې مې بي چې پوره روان اخلم، خو ډېر زیات ښکلی ښکاري. داسې خبره ده اوس که نه. دویمه بله خبره دا ده چې نعیم ستړی شو، نو اوس په ډرایوینګ زه کوم. هروره نو ملم جبې ته راورسېدو او اوس دلته وږي شوي، نو اوس دلته روټۍ خورو. نعیم خو زما په خیال تللی دی، ملکي چرګ وینا کوي، خو پته نه لګي ملکي چرګ به ورسره یي او که نه. نو روټۍ خورو دلته، بیا به تاسو ته ملم جبې را غیر چاپېره ځنګلونه چې دي که نه دا درته اوس ښیم روټۍ نه مخکې. مونږ به اوس دا خورو. لکه یار دلته موسم ډېر زیات یخ دی، نعیمه؟ ډېر یخ دی موسم. تاسو برابر پرته راکنه رمیزه موسم څنګه دی؟ یخ دی ډېر زیات. ډېر زیات یخ دی؟ ستا ډېر زیات ساړه کېږي؟ ډېر زیات. دا بھائی د رمیز پینز دي. دا طاهر حسین دی. دې ته کوم ځای ویلی شي؟ دې ته وایي ملم جبه. ملم جبه. دلته ساړه دي، ها ګرمي نشته دی. رمیزه چېرته راغلی؟ ملم جبه. تا خو اوس وایي ملنګ جبه. ملم. څنګه چلوم؟ تاسو چې لږ تصویر ستوري موبایل کې څه چلوم؟ ما تصویر کاغو کرا طاهر لا بل کسو نه موږ تصویر کاغا تصویر مو کاغو وشو او پکې به وشو نه بچاوي جوړ شو. موبایل به خپل आवाज کوي شو. تصویر کوم جدید موبایل و پښتنو جوړ کړی و، وشو تصویر به بس کیپچر به نه کاوه وی وشو. یار ملم جبه ښکلی ځای دی که نه؟ دومره ښکلی ځای دی، ولې پته نه لګي تیني نه؟ یاره بھائی کو څوک روټۍ خوري نو دا ملکې چرګ دی او دا چپاتی ده. روټۍ مو وخوړه او څه په شرم شرم خو وخوړه نو خو دا خبره ته وروستو کوم ګاډي کې چې څنګه مو وخوړه. او ډېر زیات ساړه دي دلته، موسم ډېر زیات یخ دی. ما دا پته نو زما سم ساړه کېږي. اوس د هوټل والته موري چای راوړي چې څکو نو بیا به نور ګپ شپ. ښه بھائی نو داسې کیسه ده که نه چې ما او ولاګ ایډیټ کوو نو دا تقریبا د 8 منټ د پاسه شو. دا وینئ او ټایم ته وګورئ 12:20 12 بجې شوې شپې.
نو داس چل کومه چې دا ولاګ چې دی که نه 2 پارټه کومه. دا اوس چې زه کوم شاټ اخلم که نه دا اوس چې زه ستاسو سره لیکیم نو دا به زمونږ د پارټ 1 لاست شاټ شي او دا بیا پارټ 2 چې دی که نه هغه به دې پسې تاسو وګورئ. صحیح ده. نو پارټ 2 چې دی هغه به د دې نه ښکلی وي ځکه چې هغې کې مونږ چیر لیفټس او وغیره بره ملم جبې خاص ټاپ ته ختلي وو نو هغه به درته وښیو. چېرته ځایمه پارټ 2 خامخا وګورئ.